دا لویه بخونکي خدای تعالی په سپېڅلي نامه د شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو او د محراق خپرونې مینوالو ستړي مه شئ جوړ په خیر. له نن څخه 4 کاله وړاندې د 2021 زیږدیز کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه واک ته د سرپرست حکومت اسلامي امارات یعنې ورسېده او د افغانستان جمهوري نظام وپرځېده. د سیاست په ډګر کې سرپرست حکومت خپل 4 کلن مزل کې سیاسي تعاملاتو دروازې پرانیستلو ادعا کوي. اوس دغه تعاملات په کومه کچه کې دي؟ د تعاملاتو دغه کچه ولې تر اوسه له روسیې پرته نورو هیوادونو سره د رسمیت پیژندلو تر کچې نه ده لوړه شوې؟ څه باید شوي وای چې په تیرو 4 کلونو کې د رسمیت پیژندنې لپاره نورې دروازې هم پرانیستل شوې وای؟ په تیرو 4 کلونو کې سرپرست حکومت څومره توانېدلی چې د سیاست ترڅنګ اقتصادي اړیکې وساتي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې لرو. په نننۍ محراق کې په خپرونه کې 2 درانه میلمانه راسره شته. د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید قریب الله سادات صاحب چې په سټوډیو کې راسره دی، او په څو لنډو شیبو کې به راسره د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر صاحب زلمی افغانیار صاحب هم راسره وصل شي. نو خپرونې دوام ته مو هرکلی وایم درنو لیدونکو. زه محب الله حنیفي یم. نو په پیل کې ښاغلي سادات صاحب ته راغلاست وایو. سادات صاحب ستړي مه شئ، بخیر سلامت. ډېره زیاته مننه. سادات صاحب که پیل له دې وکړو چې په له نړیوالو سره په تیرو 4 کلونو کې د سرپرست حکومت بهرنی سیاست په څه ډول و؟ د لوی بخونکي خدای په نامه تاسو لیدونکو او اورېدونکو ته سلام وړاندې کوو او د ټولو افغان ولس ته د سرشتم د اسد د افغانستان ویاړ ته تبریکي وایو. البته یو تحول چې نوی راځي، یو حکومت چې نسکور کیږي، ړنګ کیږي، لرې کیږي، بل تحول چې راځي هغه ننګونې سره مخامخ کیږي، چالشونه شته، لاسته راوړنه پکې شته، نیوکې پکې شته. خو طبیعي ده چې موږ تاسو په افغانستان کې اوس 40 کاله هم تېر کړی دي چې تقریبا داسې بوله چې 40 کاله موږ جنګ تېر کړی دی، ناخواله تېر کړی او ډېره مشکلاتو سره مخامخ شوي یو. د شوروي یرغل او د شوروي هغه تاوانونو چې افغانستان ته ورسېدې، بیا وروسته د امریکا یا ناتو یرغل، بیا د هغه تاوانونو چې افغانستان خلق ته ورسېدې، بیا 20 کاله حکومت چې جمهوریت په نامه و او د امریکایانو لخوا نه مدیریت و کنټرول کړي، افغانستان ته اجازه نه ورکول چې خپلو چارو باندې هغوی حاکم سي. هغسې برنامه یې جوړ کړی و چې اختیاري و غیر اختیاري ده. یوازې هغه په پیسې کې د اختیاري و غیر اختیاري په ظاهر کې دا خبره و، اما حقیقت په ټولو چارو کې اختیاري و غیر اختیاري و. یعنې د والي مقررول، د وزیر مقررول، د پیسې مصرفول، پروژو نه تطبیقول، دا ټول امریکایان مدیریت کول نه پرېښوده چې افغانان په خپل چارو کې حاکم سي متاسفانه. اما دا 4 کاله د امارت اسلامي راتګ بیرته یوازې موږ تاسو ته یا افغانستان خلکو ته یو لوی نوید یا په اصطلاح زیر راغی چې افغانان خپله مستقل په خپل چارو کې حاکمیت لري، پرته له دې نه چې مثلا خارجیان موږ تاسو ته په اصطلاح دستور ورکړي یا کنټرول مراقبت وکړي یا د موږ تاسو په چارو کې مداخله وکړي. نو افغانستان خپل ضرورتونه، خپل مشکلات، خپل چارې، خپل پیسې او خپل اداره خپل کنټرولوي، مدیریتي بعض موضوعات مثلا موږ متاسفانه مشکلات سره مخامخ شوي. اما اصلي خبره دا دی چې امارت اسلامي هغه ننګونه یا چالشونه په فرصت بدل کړه او د هغه فرصتونه ډیره لویه استفاده وکړه. اوس موږ تاسو دا په ډیرو مسایلو باندې مثلا بحث کولی سو چې لاسته راوړنه په کوم بخشو کې استه یا و. مثلا د سیاسي په بخش کې موږ تاسو لوی لاسته راوړنه دا دی چې افغانستان بیرته نړیوال سره رابطه پیدا کړه. تقریبا 40 تر 50 سفارتونه بیرته فعال شوي دي، فعالیت شروع کړی دی. نور همداسې بعضې مملکتونه لکه چین یا ازبکستان یا روسیه د رسمیت پیژندلو کې په اصطلاح موفق سو یا امارت اسلامي هغوی باندې ومنل چې افغانستان په رسمیت وپیژني. په اقتصادي چارو کې موږ تاسو الحمدلله داسې یو حالت لرو چې موږ تاسو د افغانستان پیسې چې دا خلکو ډېر تشویش درلوده چې شاید دغه انفلاسیون یا مشکلات راسي، هغه ثبات پولي موږ تاسو ته د اقتصادي چارو کې لوی لاسته راوړنې دي. نو د اجتماعي د لحاظ نه دا ډېر تشویش و
چې شاید امارت اسلامي ونشي کولی چې مثلا پولیس و اردو و استخبارات دومره پیاوړی شي په ډیره کم وخت کې چې د افغانستان مرزونه یا سرحدات کنټرول مدیریت وکړي 24 ولایتونه او 400 ولسوالۍ دا کنټرول مدیریت وکړي یعنی دا لویه موضوعات چې موږ تاسو په خپل چارې کې تشویش درلود الحمدلله اوس د تشویش وړ نه دي. سعادت صاحب لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله په سیاست په ډګر کې تاسو د تعاملاتو خبر وکړه نږدې 40 هیوادونه مو یاد کړل چې 40 هیوادونو سره دوی تعاملات لري راشه درشه لري په سیاسي برخه کې یوازې همدغه تعاملات پس نه کوي او کنه رسمیت پیژندلو تم باید یو څه لاره هواره شي یوازې اوس که موږ ګورو روسیې په رسمیت پیژندلی دی نور هیوادونو لا تر اوسه پورې په دغه برخه کې کوم عملي اقدام نه دی کړی ګورئ رسمیت پیژندل یو تحمیلي امر نه دی چې په چا باندې تحمیل وکړو هغه تقریبا داسې وضعیت به ګوري هر مملکت په خپل ځان لپاره یو برنامه او استراتیژي لري که د هغوی استراتیژي مثلا متاسفانه چې د نړۍ ډیره مسایل د امریکایانو له خوا متاثر دي که نه د قانوني د لحاظ نه یا د اصول د لحاظ نه هغه 4 شرایط چې امارت اسلامي د اصول کې لري هغه شرایط پوره کړی دي چې پایتخت او ولس او حاکمیت دغه مسایل تقریبا دا حالت ته دي چې باید په رسمیت وپیژندل شي ځکه چې دلته خو مثلا بعضې سوالونه شته چې مثلا حکومت انتخابي مثلا بعضې موضوعات دلته خو البته د حالت خو سرپرست دي داسې نه دی کړی چې امارت اسلامي دلته لیکلی دی چې امارت اسلامي افغانستان بیا ورته دا وایي چې موږ په خپل چارو کې هیڅ چاته اجازه هم نه ورکوو چې خبرې خو دا سرپرست نظام دی د 40 کاله جنګ دپاره مثلا داسې یو حالت راغلی دی چې اوس د حالت عادي حالت ته راغلی دی او د عادي حالت دپاره همداسې نظام یا سیستم جوړول او د دې کامیابېدل یا د دې موفقیت دا یو لوی راسته راوړنه دي ځکه چې موږ تاسو داسې نه دی افغانستان یو داسې یو ملک دی چې ټول نړۍ د دې نه خوشحاله دي خو موږ تقریبا 18 ملکونه د شوروي په وخت کې هغو سره جنګ درلود هغوی په موږ باندې یرغل کړی و او 15 ملکونه د امریکا له خوا نه تقریبا داسې بوله چې تقریبا د 20 تر 100 پورې افغانستان حکومتونه یا د افغانستان ولس د مقاومت په جبهه کې د یرغل په مقابل کې درېدلی دي نو دوی دغسې نه دي چې د موږ نه ډېره راضي دي او زر تر زره نن سبا اقدام وکړي سبا په رسمیت وپېژني او ووایي چې صحیح د افغانستان ګله ګلزار شي او موږ ټوله موافق یو مننه په همدې مورد باندې نور هم بحث او پوښتنې لرو ورګرځو زموږ د خپرونې بل میلمه ته ښاغلی ډاکټر صاحب زلمی افغانیار د سیاسي چارو شنونکی هم راسره د پر لیکه باندې دی په پیل کې افغانیار صاحب ته ښه راغلاست وایو افغانیار صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه خپل ځان ژوند اوسي کور مودان ډاکټر صاحب که پیل له دې وکړو چې کومه پوښتنه مې چې له سادات صاحب نه وکړله هغه پوښتنه تاسو ته هم راجع شي په اوسنیو شرایطو کې سره له دې چې سرپرست حکومت 4 کاله تیر کړل بهرنی سیاست په کوم ډول دی بسم الله النور الذي يدبر الامور احترامات خدمت شما از همین طریق یک سلام میخوایم داشته باشم به خدمت ملت افغانستان هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستند امیدوارم شما و صحتمند باشند همراه اعضای فامیلای محترمشان خاصتا مهاجرینی که از پاکستان و ایران به افغانستان آمدند و احترامات خدمت جناب سادات صاحب کسب تعظیم ما از اهل مجلس برنخواست بهر پاس عزت آخر خود زجا برخواستیم خب مشخص است در 4 سال گذشته حکومت سرپرست افغانستان بر 3 اصل حکومتداری کرده حکومت اقتصاد محور عدم مداخله در کشورها و امنیت آیا در 4 سال کشورهای منطقه و فرامنطقوی این پیام حکومت سرپرست قبول کردند با افغانستان روابط بر محور حفظ منافع ملی متقابل انجام دادند طبعا که چنین نبوده وقتی که با 40 کشور دنیا روابط برقرار شده او روابط دیپلماتیک و سیاسی بر محور تعاملاتی بوده که افغانستان او را مجاب به این ساخته و یا قناعت داده که منافع متقابل بر ما مهم است اما امریکایی ها و انگلیسی ها کشورهای جهان را هیچ وقت اجازه ندادند که تعامل بر محور فراتر از این موضوعات با افغانستان داشته باشد پالیسی حکومت فعلی افغانستان عدم مداخله است اما کشورهای منطقه و فرامنطقوی نمیخواهند که در اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان مداخله بکنند
آیا باز برنامه ندارن که حکومت حاکم شود، حکومت کابل، افراد اشخاص علیه حکومت کابل؟ وقتی که موضوع مهاجرت یک موضوع بین المللی هست، آیا از مبحث مهاجرت سوء استفاده نکردن و سوء استفاده نمیکنن؟ سیستم دمپینگ را با تجار افغانستان اعمال نمیکنن، اما بالمقابل حکومت افغانستان خواسته با جهان تعامل داشته باشه، با کشورهای همسایه تعامل داشته باشه. ما امیدوار هستیم کشورهای منطقه و فرامنطقوی به این نتیجه رسیده باشند که افغانستان با ثبات اقتصادی و سیاسی میتونه نقش بهتر ایفا بکنه در روند تامین امنیت جهانی. وقتی که اعضای کابینه حکومت سرپرست در لیست تحریم ها هست و اجازه سفر به کشورها را ندارند، در جایگاه های بین المللی نماینده از افغانستان حضور نداره، چطور تقابل ها از بین بروه و تعامل برقرار شود؟ طبعا به خاطر همین هست که افغانستان را به انزوا مواجه ساختند. در 4 سال گذشته افغانستان به میلیاردها دلار تاوان کرده بر مبنای از اینکه تجارش نمیتونن از بانک های بین المللی استفاده بکنند. بالمقابل افغان ها که در کشورها مهاجر هستند احقاق حقشان زیر پای شده. متاسفانه نهادهای بین المللی، سازمان ملل در قبال افغانستان جلسات دایر کردند، نشست ها دایر کردند، تقبیح کردند و اعلامیه صادر کردند، اما بالمقابل حکومت سرپرست افغانستان حتی به امریکایی ها روزهای اولی که جمهوریت را به امارات آمد اعلام کرد که ما با امریکا هم میخوایم رابط داشته باشیم، حتی اگر دفتر سیاسیشان یا سفارتشان را بخواین باز بکنن، البته مشروط بر اینکه در اوضاع سیاسی ما خود دخیل نسازند، منافع ملی ما را متاثر نسازند. وقتی که در 4 سال این پیام از طرف حکومت سرپرست اعلام شده، ما میبینیم که جهان به کجا هست، افغانستان به کجا هست. وقتی که احقاق حق شهروندی ډاکټر صاحب په بخښنې سره که تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې تعامل شوی دی، نږدې له 40 هیوادونو سره تعامل شوی دی د نړۍ، نو او دې ترڅنګ یادونه دا هم وشوله چې په امنیتي لحاظ، اقتصادي لحاظ ډېرې اسانتیاوې رامنځته شوې، ډېر پرمختګ شوی دی په هیواد کې له شک پرته. خو که په دې مسلې باندې وغږیږو چې ولې د رسمیت پیژندنې مسله تر ډېره بریده همداسې چوپه پاتې ده؟ یوازې روسیه په دغه برخه کې راوړاندې شوې، سرپرست حکومت یې پر رسمیت پیژندلی، نور هیوادونه ولې نه راوړاندې کېږي؟ سره له دې چې ټولو زیاتره د نړۍ زیاتره هیوادونو سره دوی تعاملات لري، تعامل یې کړی دی، که په هغه په اقتصادي برخه کې وي که په نورو برخو کې وي، نو د رسمیت پیژندلو ډګر ته ولې نه راوړاندې کېږي؟ مبنای به رسمیت شناسی حکومت ها به 3 اصل استوار است: حاکمیت، جغرافیا، نفوذ. آیا حکومت سرپرست این پوره نکرده؟ پس وقتی که پوره کرده چرا جهان در تقابل هست؟ در تقابل سیاسی عدم تعریف منافع مطرح بحث است و در تفاهم سیاسی تعریف منافع. افغانستان اگر امنیت داشته باشه، اقتصاد داشته باشه، به نفع ملتش هست. اما جامعه جهانی، سازمان مللی را که نهادهای بین المللی را که امریکایی ها کنترل میکنن، اوها استقلالیت ندارن. نماینده سیاسی افغانستان در سازمان ملل کی هست؟ در نشست های بین المللی از احقاق حق مردم افغانستان کی دفاع میکنه؟ مردم افغانستان آگاه هست. وقتی که همین شورای امنیت سازمان ملل جمع شدن در قبال فلسطین جلسه دایر کردن، 143 کشور رای داد که حضور اسرائیلی ها به فلسطین خصمانه هست، باید بروند. اما امریکایی و انگلیسی آمد گفت از خود دفاع میکنه، روسیه و چین رای ممتنع داد. تا زمانی که رای کشورها بر مبنای ای باشه کی قدرت بیشتر داره، کی اتمی تر هست، اون نابرابری ها دامن زده میشه. چرا افغانستان به رسمیت شناخته نمیشه؟ هدف چی هست؟ وقتی که امریکایی ها در افغانستان حضور پیدا کردن، حکومت قبلی امارات اسلامی که طالبان وقت بود از بین برده شد، 20 سال حضور داشتن. هدف از حضورشان چی بود؟ مبارزه با تروریسم. همون تروریسم در حال میگن که امارات اسلامی خوب مبارزه میکنه. رهبر همون گروپ را گفتن که در هیبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان از بین رفت. پنجابی ها دوست امریکا شد، ما دشمن شدیم. در طول 20 سال میادین هوایی افغانستان، زمین افغانستان در اختیار خارجی ها بود. ایرانی ها متارک را بردن. حتی فضانوردی و بخش هوایی افغانستان ملکیش به اختیار ازوا بود که حال میگه بر ازو اگه پیدا شه ما چند میلیون دلار میدیم. سنا و پارلمان ما چی حال بود؟ ریاست جمهوری ما چه قسم بود که وزیر خارجه امریکا تقدیم قدرت سیاسی میکرد؟ این تقابل ها به خاطر عدم تعریف منافع هست. وگرنه بحث حکومت سازی، ملت سازی مربوط به ملت افغانستان با مشوره حکومت سرپرست میشه. نقاط ضعف را به نقاط قوت
موجود است، اما این که جهان با ما در تقابل هست به خاطر عدم تطبیق عمق استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری بر افغانستان هست. بله بیرته راګرځو جناب ډاکټر صاحب نو خپرونه کې راسره اوسئ یوه لنډه دمه اخلو لنډ دمې نه بیرته راګرځو دوه درانه میلمانه راسره شته درنو لیدونکو تاسو له شمشاد نه محرق خپرونه ګورئ. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ تاسو محراق خپرونه ګورئ په خپرونه کې دوه درانه میلمانه راسره شته ښاغلی ډاکټر صاحب زلمی افغانیار د سیاسي چارو شنونکی چې پر لیکه باندې راسره دی او دې تر څنګ په سټوډیو کې راسره بل د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات صاحب دی. نو سادات صاحب که پوښتنه داسې مطرح شي چې د رسمیت پیژندلو لپاره نورې څومره هڅې پکار دي چې باید ترسره شي او هغه ګامونه چې باید واخیستل شي تر څو د روسیې تر څنګ نور هیوادونه هم راوړاندې شي او سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ ګورئ موږ وایو چې نړۍ یو دهکده دی، یعنی یو داسې لوی کلی داسې فکر وکړه چې مثلا یو برخه چې افغانستان کې حکومت دی یا د افغانستان ولس پکې ژوند کوي. موږ نړۍ سره تعاملات درلودو، دغسې مثلا میثاقونه او بعضې برنامه چې ملل متحد کې اصول دی هغه سره توافق لرو. خب کله کله ټکر راغلی دی لکه د کمونستان حکومت چې راغی یو بخشه سره ټکر کې دا و چې مثلا غرب شرق و ورسا و ناتو د مشکلات و. خو بیا وروسته وضعیت ورو ورو نورمال شو، نړیوال سره بیرته موږ وضعیت عادي سو او سفارتونه د افغانستان سفارتونه په نړۍ په ګوټ ګوټ کې فعالیت پیدا کړ. بیا هم په جمهوریت کې موږ بعض مشکلات هم پیدا کړ، بیرته د امارت اسلامي تعامل امریکا سره یا داسې یا قطر سره په دې کې وسو چې توافق وسو چې حکومت یا انتقال سی یا نسکور سی یا دا خبر راغی. اما متاسفانه بعض ننګونو یا مشکلات په دې کې تر اوسه پورې پاتې دي چې امارت اسلامي باید د نړیوالو قوانین سره په بعضو ځایو کې باید توافق پیدا کړي، په دې معنا چې مونږ غواړو چې نړۍ مونږ په رسمیت وپیژني، یعنی امارت اسلامي یا د افغانستان نظام په رسمیت وپیژني. مونږ هم باید نړیوال قوانین په رسمیت وپیژنو، ځکه اجازه نه ورکړي د مونږ په چارو کې څوک مداخله وکړي. اما په نړۍ کې داسې موضوعات شته چې د یو مملکت ټولو چارو په نړۍ نظارت کوي. مثلا د ملل متحد په خپل بخشوی مختلف بخشو کې لکه یونیسیار مثلا کوم اهداف چې باید یعنی ګوره د همدا خبره کوم چې مثلا یونیسیار دی، یونیسف دی، دبلیو ایچ او دی، یوناما دی، دا ولې دغه مختلف بخشو کې کار کوي. یعنی بعض وختونه د مکاتب نه چې غلط کار شوی دی هغه نه نظارت کړی دی، یا د صحت نه غلط استفاده شوی دی هغه نه نظارت کړی دی، یا د یوناما چې مثلا سیاسي بخش کې نظارت شوی دی هغه نه نظارت کړی دی چې دلته څه مشکلات شته. مثلا د حکومت سرپرست دی 4 کاله سرپرست حکومت تیر سو، یو کال نور هم به تیر سي، 15 کاله بعد 15 کاله باید د امارت اسلامي خپل تګلاره اعلان کړي چې موږ 15 کاله سرپرست حکومت درلوده. بعد د 15 کال نه د سرپرست حکومت د هغه ځایناستي یو منتخب یا اصولي حکومت دی چې د امارت اسلامي د امیر لخانه یا د مشرانو لخانه یا د علماو لخانه یا متنفذینو لخانه یا شرایط څه ایجابوي چې باید تګلاره باید څنګه ووسي؟ ګوره موږ تاسو په اسلامي نظام اصول کې هغه اهل عقد لرو او اجتماعي د لحاظ نه جرګه لرو، د شرعي د لحاظ نه موږ شورا لرو. یعنی باید یو نظام چې داسې چې مثلا د خلکو لخانه د هغه نظریات، پیشنهادات، انتقادات یا نیوکه هر شی چې لازم دی په نظر کې ونیول شي، بیا وروسته که هغه ومنل سي یا ونه منل سي د هغه نظام پورې اړه لري. یا مثلا موږ تاسو د حقوق بشر بحث لرو چې دغه ننګونه د نظام دپاره د 4 کاله کې موږ میلیونونو یا میلیاردونو ډالر ضرر هم کړی دی. مثلا اوس افغانستان ته ګوره چې ډېره لوی امتیاز نړۍ ته ورکړی دی. موږ د کوکنار موضوع چې افغانستان کې یا منطقه کې یا نړۍ په سطح یو لوی چالش و، امارت اسلامي هغه صفر که د هغه امتیاز ولې موږ ته نړۍ نه ورکوي؟ ځکه نه ورکوي چې
مونږ نړۍ سره دغسې یو توافق نه دی کړی یا دغه موضوع باید مونږ لابي وکړو چې د دې په کار کې چې مونږ یو مثبت کار کړی د موږ د څه امتیاز ورکول کیږي د معتادینو تداوي په دې 4 کالو کې شوی دي موږ ته څه امتیاز ورکول کیږي د منطقه کې د جنگ او ناامني ختم شوی دي افغانستان کې صلح و صلاح راغلی دي موږ ته څه امتیاز ورکول کیږي نور داسې مشکلات چې مثلا افغانستان کې و هغه رفع شوی دي افغانستان کې جنگ او ناامني و هغه ختم څه امتیاز موږ ته ورکول کیږي په دې موضوعاتو باندې موږ لوی چالش هماغه دی چې موږ د نړیوالو قوانین سره په ټکر کې راغلی یو نو دا که ټکر به رفع سي نو هغه امتیازات چې افغانستان ولس افغانستان دولت ته یا نظام ته باید ورکړل شي متاسفانه د نړۍ له خوا په دې بهانه چې افغانستان کې قانون اساسي یا حقوق بشر دلته مثلا په نظر کې نه دی نیول شوی دلته موږ تاسو ته یو ننګونه پیدا شوې. مننه ډاکټر صاحب کله تاسو اورو په اوس وخت کې په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو مهمه او بحث چې دی هغه د رسمیت پیژندلو بحث دی او دا د سرپرست حکومت لپاره یو تر ټولو هغه مهم مسئله ده چې باید دغه مسئله له نړیوالو سره حل کړي تر څو نړیوال هم سرپرست حکومت په رسمیت وپېژني. داسې څه دي چې تر اوسه همداسې پر میز پاتې دي او لا کار نه دی پیښ شوی او نړیوال هم همدغه بانه بللی چې سرپرست حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی یعنې منظور دا چې سرپرست حکومت باید کوم ګامونه واخلي تر څو د نړیوالو لخوا په رسمیت وپېژندل شي د تعامل دروازې لا پراخې شي دلته اقتصادي دروازې لا پراخې شي او هیواد یو اقتصادي ځان بساینې ته ورسیږي. بر ملت افغانستان بر حکومت سرپرست مهم این هست که ما استقلالیت سیاسی و استقلالیت اقتصادی داشته باشیم. 4 سال قبل تمام دنیا افغانستان رو به رسمیت میشناخت. نماینده سیاسی افغانستان در سازمان ملل بود. 47 کشور دنیا در افغانستان بود. 2.3 تریلیون دلار مصرف میشد. سنا بود، پارلمان بود، ارگ بود، سپیدار بود. اما احقاق حق شهروندی رأی مردم مطرح بحث بود اما رأی مردم حساب نمیشد. ملت افغانستان شاهد هست. وزیر خارجه امریکا میامد تقسیم قدرت سیاسی میکرد اشکمنی سیاسی میگه ولگ بان بود دروازه‌های ارگ کنده میشد مافیای مواد مخدر و زمرد و تل و لاجورد در سنا و پارلمان بود. اوجا کجا بود که جهان با ما تعامل داشت؟ با رفتن جمهوریت 19 میلیون فقیر داشتین زیر ساختها ساخته نشد 4 سال میشه در افغانستان 2 میدان جنگ نیست که افغانها در مقابل هم ایستاده باشند و پیسه هایی که در گذشته میامد نیست. از همون پیسه ها 10 میلیارد دلار رهبر و رهبرزاده ها بردن. ملت افغانستان را با فقر مواجه کردن. موضوعات در افغانستان تمام سیاسی شده. اگر بحث ارتقای ظرفیت های علمی مطرح بحث است، حکومتداری همه شمول مطرح بحث است، همین حکومت همه شمول چرا در جمهوریت ساخته نشد؟ چرا پارلمان و سنا فی مابین رهبر و رهبرزاده و مافیا تقسیم شد؟ کدام نماینده راستین ملت در بدن حکومتداری بود بجز از تعداد انگشت شمار که حضور داشتند؟ قانون اساسی کی تطبیق شد؟ قانون جزا کی تطبیق شد؟ بالای قریب شد بالای زورمند چنین نبود. در 2 انتخابات افغانستان ما دخیل بودیم. پارلمانی از اساس کابل و ریاست جمهوری در تکت حکومت مردم سالار اسلامی عنوان معاون اول. شاید مردم افغانستان و کمیسیون انتخابات هست ما به خدمتشان هستیم. آیا یونما نمایندهش مستقیما در تعیین نماینده ها در پارلمان سهم نداشت؟ در ریاست جمهوری سهم نداشت؟ ایران و پاکستان و کشورهای منطقه و فرامنطقوی نماینده های مذهبی خود، سیاسی خود، استخباراتی خود در بدنه سنا و پارلمان در بدنه وزارت ها و ولی ها نداشتند؟ اگر امروز هم حکومت سرپرست افغانستان قبول بکنه که نماینده پنجابستانی و ایرانستانی و تاجیکستانی و امریکایی در افغانستان در بدن حکومتداری باشه، حقوق بشر و دموکراسی و احقاق حق شهروندی ضرب 0 است، هیچ گپ نیست. اما زمانی که میگن حکومت ما بر محور افغانها هست، نقاط ضعف هم ما به نقاط قوت تبدیل میکنین، چرا بر ما اجازه نمیدن؟ شما فکر میکنین که بشر افغانستان با بشر فلسطین چی فرق داره؟ 100,000 نفر بی دست و بی پای، 60,000 نفر شهید، 600 طفلشان از گرسنگی مردن، 250 خبرنگار کشته شده. جهان اعلامیه میده و تقبیح میکنه. امروز اوج انسانها روزانه صدها نفر شهید میشه، کس صدا بلند نمیکنه. ما اینقدر مردم خوب شدیم که امروز امریکایی و فرانسوی ما حق میخواد، چنین نیست. تطبیق عمق استراتژیک
سیاسی خارجی ها خاصتا امریکایی ها هدف در حکومتداری بر افغانستان هست. بله ډیره زیاته مننه کوم. سلامات اوسئ ډاکټر صاحب چې په بحث کې د راسره ګډون وکړه. که څه هم د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی نو درنو لیدونکو دوه درانه میلمانه راسره وو. ښاغلی ډاکټر صاحب زلمی افغانیار چې پر لیکه راسره وو، میلمه و کور ودان مننه، او د تر څنګ په سټوډیو کې راسره سید قریب الله سادات صاحب د سیاسي چارو شنونکی، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ کور مو ودان چې بحث کې مو ګډون وکړه. نو تر بلې خپرونې چې بیا زه محب الله حنیفي درته حاضرېږم، تاسو په لویه بخښونکي خدای تعالی سپارم. لوی الله مل شي. له لیدلو مو مننه.